سړه هوا او سخت لارې له یو روغتیایي ټیم سره د تاجکستان له لارې د بدخشان لوی پامیر ته روان شو. د یخنۍ کچه -30 درجې او ځینې وخت تر دې هم لوړه شي تر هغه چې سمندر یخ ونیسي. د دغه سفر موخه په پامیر کې د نوې خپرې شوې ناروغۍ پیژندنه او ناروغانو ته رسیدنه ده. په تیرو 2 اونیو کې د پامیر اوسیدونکي په نامعلومې ناروغۍ اخته شوي چې د ځایي اوسیدونکو په وینا له دې ډلې 21 تنه مړه شوي او یو شمېر نور هم په دې ناروغۍ اخته دي. ما شدیم همینجا قلب دیدیم، سر درد شدیم، میان درد و پا درد و شکم درد و این همه مریضا شدیم دیگه. چون که جا امکانات هم کم بود از بخش صحت، مثلا کلینیک ما اینجا داریم که اونو هم رسیدگی به سرتاسر پامیر نمیتوانست. پامیر یک سایه بسیار دوردست است، از اولش تا آخرش به کلینیکا 3-4 روزه را مسافه دارد دیگه. 21 نفر خورد کلان ما تلفات داریم دیگه. بسیار یک شدت سخت بود. روغتیا پالان وایي د تلفاتو شمیر د ځایي اوسیدونکو لخوا اعلان شوی شمیر کم دی او وضعیت د کنټرول وړ ګڼي. ما در اینجا سفر کردیم خاص به خاطر بدانیم که همه مشکلات مردم که همه اوتبریک در اینجا پیدا شده ما از جلوگیری کنیم. شباهت به مریض کووید 19 و یا سیورمون یا نمونه شدید بوده که تیم صحی ما در همون ساحات متذکره رفتن، تداوی لازمه انجام دادن. فعلا هیچ مشکلی برای خدا وجود ندارد. پامیرونه د بدخشان د واخان ولسوالۍ په وروستۍ څنډه کې د چین، پاکستان او تاجکستان ترمنځ پر پوله پراته دي چې هر کال د سخت یخنۍ له امله اوسیدونکي په بېلابېلو ناروغیو اخته کېږي او ډېری مړه او لسګونه څاروي له لاسه ورکوي.